السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې روغ روغ وئ او د صحت په جامو کې به پټ واوسئ. دوستانو راځئ نن له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. څنګه کولی شو چې یو ښایسته تمبنیل د یوټیوب ویډیو دپاره یا هم د فیسبوک د ویډیو دپاره جوړ کړو. نو قدرمنو راځئ چې دغه طریقه نن درته وښایم او په کوم اپس کې دغه جوړیږي دا ټول به نننۍ ویډیو کې تاسو زده کړئ. قدرمنو مخکې تر دې څخه چې تاسو ویډیو وګورئ، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل له سره حتما سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ په دې نشان باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر یوه ویډیو له هر چا څخه مخکې لومړی تاسو ته در ورسیږي. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو حتما لایک کړئ. نو قدرمنو راځو د ویډیو طرف ته. د دې دپاره چې موږ یو ښایسته تمبنیل جوړ کړو باید تاسو په خپل موبایل کې دغه پکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا په پلی سټور کې شته دی. پکسل لیب ورکه او مخې سره یې انسټال کړئ. کله چې مو دا انسټال کړئ نو اوپن یې کړو. د اوپن کېدلو څخه وروسته دغه مینیو تاسو ته راځي. دلته لیکلي دي نیو ټکس. دا ګوره دغه ځای کې لیکلي دي. په دې نیو ټکس باندې موږ نه کلیک کوو. دلته راځو دغه قلم چې لیکلی اشاره کې ده په دې باندې کلیک کوو او بیا په دغې پنسل باندې چې تاسو ته ښکاري ده په دې باندې کلیک کوو. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړئ نو دغه نیو ټکس ورڅخه ورانوو او لیکو. مثال له خبرې زه لیکم چې څنګه کولی شو یو ښایسته تمبنیل جوړ کړو. څنګه کولی شو چې یو ښایسته تمبنیل جوړ کړو. نو په دغه اوکې باندې به کلیک وکړو او دا دی دا دلته راغله. نو دا به لږ دغسې لږ ډایورټ کړو او په دې باندې به کلیک وکړو. کله چې مو په دې ای باندې کلیک وکړئ په دې نو دلته داسې به لاړ شو. سایز باندې کلیک کوو. سایز یو څه کموو. سمه ده. او دا لږ داسې پراخه کوو. سایز لږ نور هم لږ بس صحیح شو. دغه دا ډېر ښایسته دی. اوس څه کوو؟ په دې ټیک مار علامه باندې کلیک کوو او داسې ځو کلر ورته انتخابوو. کلر مثال د خبرې زه ورته غواړم سور کلر. سمه ده. او په ټیک علامه باندې کلیک کوم. ټیک علامه باندې چې کله کلیک وکړئ نو داسې ځمه او فونټ دا وینئ تاسو په دې باندې کلیک کوم. فونټ کې زه اخرې ته راځم. اخره کې ډېر ښایسته فونټونه دي. خط عربي. نو تاسو دوستانو داسې یو ساده تمبنیل به جوړوئ چې هغې باندې خلک پوه شي ډېر به ګډوډ نه وي او ډېر یو ښایسته تمبنیل به جوړوئ. دغه فونټ ډېر صحیح دی. دا نه دی لاندې ده خط عربي. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او اوکې وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ نو اوکې شو. دا وګورئ څومره ښایسته تمبنیل راغی. نو دلته سټایل باندې هم کلیک کوو او سټایل کې بلوډ کوو هم او دلته د ټیک مار علامه پرې وهو. دې طرف ته ځو دوستانو. دلته لیکلي دي چې 3D ټیکسټ. دا ګورئ دوستانو په دې باندې هم کلیک کوو. کله چې په دې کلیک وکړ انیبل دا هم انیبل کوو او له دې څخه وروسته یې لاندې راځو. دلته څه نه دی. ښایسته شو. داسې خو نه کوو. داسې به لږ به داسې کوو. سمه ده چې ښایسته راشي او په ټیک علامه باندې به کلیک وکړو. سمه ده. دا خو وشو. اوس څه کوو دوستانو؟ اوس راځو په دغې مثبت علامه چې تاسو ته ښکاري دغه جمع په دې باندې کلیک کوو او دلته فرام ګالري چې ده د وینې دوستانو تاسو ته په دې باندې کلیک کوو. فرام ګالري باندې چې کله کلیک وکړئ نو دوستانو تاسو به د پکسل لیب عکس هم تاسو سره موجود وي او هغه عکس چې تاسو مثال خبرې کوم تمبنیل کې ورکوئ هغه به تاسو سره موجود وي. نو زه دغه عکس غواړم په دې باندې کلیک کوم. دغه عکس پکې هم راولم. دا لږ دغه شان کوم او دا دغه شي او په دغې ټیک علامه باندې کلیک کوم. سمه ده. دا دلته راکېباسم او داسې لږ یې غټوم. صحیح شو. داسې ډېر ښایسته. اوس څه کوو؟ د پکسل لیب عکس هم پکې اچوم. مثال خبرې تاسو د په هر شي چې تاسو ویډیو جوړوئ مثال خبرې د یوټیوب باره کې جوړوئ د یوټیوب عکس به هم ډاونلوډ کوئ هغه به دلته پکې ورکوئ او د هر شي باره کې تاسو عکس جوړوئ نو په همدې باندې زه کلیک کوم او فرام ګالري وهم او دلته بیا په ګالري باندې کلیک کوم. دلته د پکسل لیب دی عکس دی. زما په همدې پکسل لیب باندې ویډیو ده نو همدا عکس ورته راولم او دلته څه کومه دا لږ ورکوټی کومه داسې
دومره څه دی دا لږې نور هم وړوکی کړم لږ به یې غټ کړم بس داسې او پرېږدم یې صحیح شو پرې مې ښودو اوس یو بل خط هم ورته لیکمه نیو ټکسټ ورته اخلم په دغې جمع علامې باندې مې کلیک وکړئ دوستانو بیا ورته راګرځم ګوره دوستانو تاسو وګورئ دغه نیو ټکسټ ډیلیټ کومه دغه ټکسټ علامه چې تاسو ته ښکاري په دې باندې زه کلیک کوم یو بل ټکسټ ورته هم اخلم ګورئ نیو ټکسټ پاس ګورئ دلته راغی دا دلته راولمه او په دې کې زه څه کومه ایډیټ دا لاندې تاسو ته ایډیټ ښکاري په دې ایډیټ باندې زه کلیک کوم د ایډیټ د کلیک کولو څخه وروسته دلته لیکم ډېر اسان سمه ده او اوکې کوم ډېر اسان لږې غټومه سمه ده دلته راولمه او د دپاره سیز یې همدومره بس دی کلر ورته مثال د خبرې تور انتخابوم سمه ده ښایسته ښکاري او فونټ ورته ځمه په اخره کې د عربي فونټونه دي ډیراسان د عربي دغه ښایسته فونټ دی او په اوکې باندې کلیک کوم او داسې دوستانو دا ورته وګورئ څنګه کولی شو چې یو ښایسته تمبنیل جوړ کړو ډېر اسان یعنې ډېر اسانه سمه ده ښې به هم ورسره ورکړم اوکې به کوم ډېر اسانه نو دوستانو تاسو وکتو ډېر ښایسته تمبنیل راغی او تمبنیل به تاسو ډېر داسې نه جوړوئ چې ډېر شیان پکې ورکړئ تمبنیل به ډېره ساده جوړوئ تر څو هر څوک په تمبنیل باندې پوه شي او زر له هغې څخه پند واخلي چې دغه ویډیو د دې په هکله ده نو دوستانو کله چې مې دلته تمبنیل جوړ کړئ نو په دغې پاس دې باندې کلیک وکړئ کله چې مې په کلیک وکړئ پاس لیکلي سیو ایز پروجیکټ لاندې لیکلی سیو ایز ایمیج نو سیو ایز ایمیج به ووایئ او دلته به ووهئ سیو ټو ګالري سیو ټو ګالري چې مو وهلو نو سیف کېږي ایمیج نو اوس ځمه ګالرۍ ته چې دغه ایمیج سیف شوی دی او که نه دا وګورئ څومره ښایسته تمبنیل راغی څنګه کولی شو ښایسته تمبنیل جوړ کړو ډېر اسان نو دوستانو په دې کې ډېر ښایسته تمبنیل جوړیږي د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو د کتلو دپاره زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ ډېره مننه تر بیا